په انسان چې د ټولو نه ګران حالات دنیا کې اول راځي چې د دې دنیا نه بلې دنیا ته مزل شروع کیږي، د دې دنیا نه بلې دنیا ته رحلت شروع کیږي، د دې دنیا نه بلې دنیا ته مزل شروع کیږي. اول پړاو اول منزل چې په انسان راځي هغه په انسان د ځنقدن راځي. د دې انسان بدن نه دا سارا روان شي، د دې انسان د بدن نه دا روح را روان شي. دا انسان په دې حالاتو کې په عجیبه کیفیت کې وي، دا انسان دی وخت کې عجیبه تصورات کوي، دا انسان دی وخت کې عجیبه فکر کوي. کله وی ډاکټر راله چېرته وګورئ، کله وی دمګرې راله چېرته وګورئ، کله په یو فکر کې دی، کله بل فکر کې دی، او بیا هم په دې تمه دی شاید ښه به شمه، بیا هم په دې تمه دی شاید صحتمند به شمه. لیکن دا د انسان اوس د دنیا نه رحلت دی، اوس د دنیا نه روان دی، او دومره سختۍ د ځان قدم چې آقای نامدار غوندې هستی، د امام الانبیاء غوندې هستی چې هغه الله اولین پیدا کړی دی، هغه اول آخرین پیدا کړی دی، هغه امام الانبیاء دی، هغه سردار الانبیاء دی، خاتم الانبیاء دی. د هغې په مخ باندې اوبه اچوي او آقای نامدار وی الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات. خبردار د دې مرد دپاره ډېرې سختۍ دي، خبردار د مرد دپاره ډېر سخت حالات دي. ابۍ وی د دې نه وړاندې به مې دا فکر کوو چې شاید د ګناهګار انسان ځان قدم به سخت وي. هغه سړی چې ګناهګار خطاکار سیاکار ریاکار دی د هغې ځان قدم به ډېر سخت وي. خو چې آقای نامدار مې په کوم حالات کې وکتو، آقای نامدار مې په کوم تکلیف کې وکتو، د هغې نه بعد مې دا تصور ختم دی چې ځان قدم د ګناهګار ګران دی، د هر چا ځان قدم به ګران وي. هسې سوچ د ځان سره وکئ چې دا د سر در څومره معمولي خبره ده، دا د لاس د در څومره معمولي خبره ده، دا تبه څومره معمولي خبره ده، یا بدن کې یو بل عضو خوږېدل څومره معمولي خبره ده. د هغې د وجې نه تمامه شپه بېچینئ، د هغې د وجې نه تمامه شپه نه ارامئ، د هغې د وجې نه تمامه شپه خوب نه درځي، او بیا دا ساه چې الله د بدن نه راوباسي، بیا دا روح چې الله د بدن نه راوباسي، بیا دا زندګي چې کله اختتام ته رسېږي. هسې سوچ وکړئ څومره سخته ده. دا د دنیا مزې پاتې، د دنیا طاقتونه پاتې، د دنیا دولتونه پاتې، د دنیا پروټوکول پاتې. که هر څومره حسینې انتها ته ورسېدلې، که هر څومره مالدارۍ انتها ته ورسېدلې، که هر څومره زورور وي انتها ته ورسېدلې، که هر څومره طاقتور وي انتها ته ورسېدلې، چې د دنیا هر یو نعمت دی، د دنیا هر یو لذت دی، د دنیا هر یو خوند دی، دلته اختتام ته ورسېدو قصه ختمه شو. بس 80 کاله 50 کاله 80 کاله 100 کاله بې شکم هغه ټولې قصې ختمې